بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. په دې ویډیو کې په یو پروګرام باندې کار کوو. پروګرام د سیده چې څنګه کولای شو یو نه واخله تر لسو پورې عددونه پرینټ کو. کله مو چې یو نه تر لسو پورې عددونه پرینټ کړل، بیا د دغه عددونو سکویر پیدا کو او همداسې کیوب. لکه دې مثال ته وګوره، داسې اول د ماته یو نه تر لسو پورې عددونه پرینټ شي، بیا د همدې عددونو سکویر پیدا شي او د دې عددونو د کیوب هم پیدا شي. راځو پروګرام باندې کار کوو. اول یو نه تر لسو پورې عددونه پرینټ کوو. این ټي سی یا ورته وایم چې این ټي نم مساوي کله یو سره، دلته نم چې دی لیس ایکول کله 10 سره، دلته نم پلس پلس اس اوټ نم. زه پروګرام رن کوم. یو نه تر لسو پورې عددونه موږ سره پرینټ شو. دا ګورئ یو نه واخله تر لسو پورې. اوس د دغه عددونو کیوب پیدا کو. اول سکویر باندې کار کو. سکویر څنګه پیدا کیږي؟ مثلا دغه عددونو یو نه تر لسو پورې چې پرینټ شوي دي، د دې عددونو سکویر څنګه پیدا کیږي؟ مثلا د دې یو سکویر څنګه پیدا کیږي؟ یو مربع یا سکویر د دې مطلب داسې دی، یعنی 2 پر یو، یعنی یو ضرب یو څه کیږي؟ یو. وګورئ دا سکویر یو راغلی. همدغه شان د دوو سکویر څو راځي؟ نو 2 په توان د 2 مساوي کیږي 4، یعنی 2 ضرب 2 وګورئ 4. نو 3 ضرب 3 یعنی که داسې ولیکلی شي 3 په توان د 2 یعنی 2 پر 3، نو 3 ضرب 3 9 کیږي. نو راځو پروګرام باندې کار کوو. دا څنګه پرینټ کیږي؟ دلته زه ورته وایم ګورئ موږ ویلي په سکویر کې چې هر عدد غواړي د هغه عدد سکویر پیدا کې، هغه عدد په خپل ځان کې بیرته ضرب کوي. مثلا د 2 کیوب پیدا کوي نو 2 په خپل ځان کې بیا ضرب کوي، یعنی 2 په 2. که د 3 پیدا کوي نو 3 ضرب 3. که د 4 پیدا کوي 4 ضرب 4. نو دلته زه ورته وایم چې نمبر ضرب نمبر. صحیح ده. نو زه پروګرام رن کوم. دې ځای کې سلش ټي د دې لپاره چې موږ ته څه کوي؟ سپیس پرېږدي. دلته ورته وایم پلس. اوس پروګرام رن کوم. دا ګورئ د یو نه تر لسو پورې عددونه پرینټ شول، بیا د دغه عددونو موږ ته څه راکړل؟ سکویر. اوس په کیوب باندې خبره کوو. کیوب یې څنګه کولی شو چې کیوب یې پرینټ کړو؟ کیوب داسې دی، د یو هر عدد چې کیوب پیدا کوي هغه عدد 3 پرې ضرب دی. مثلا د یو کیوب پیدا کوي یو په توان دی 3. اوس یو ضرب یو ضرب یو ضرب یو، نو د دې کیوب څو کیږي؟ هماغه یو کیږي. صحیح ده. همدغه شانتې 2، که د 2 کیوب پیدا کوي نو هغه هر عدد کیوب چې پیدا کوي 3 پرې به ضرب کیږي. نو مثلا د 3 کیوب پیدا کوي 2 ضرب 2 ضرب 2، نو 2 په 2 کې څو کیږي؟ 4 او 2 4 8. نو دا وګورئ هم 8 دی. نو دا څنګه کولی شو داسې پرینټ کو؟ نور عددونه هم همداسې یو نه تر لسو پورې. نو راځم پروګرام ته. دلته ورته وایم ګوره موږ ویلې هر عدد کیوب چې پیدا کوي هماغه عدد تاسو څه کوئ؟ 3 پرې ضرب کیږي. نو دلته زه ورته وایم سلاش ټي او دلته ورته وایم پلس، دلته ورته وایم نمبر ضرب نمبر ضرب نمبر. نو زه اوس پروګرام رن کوم. دا ګورئ ما سره کیوب هم پیدا شو. اول چې دی یو نه تر لسو پورې عددونه پرینټ شول، بیا د دغه عددونو سکویر مونږه پیدا کو، همدارنګې د دغه عددونو مونږه کیوب هم پیدا کو. اوس د دغه عددونو په دې سر باندې ګورئ دلته کې ماته معلوم شي چې دا د یاد شی دی، شی پرینټ شوي دي، عددونه دي. لکه مثلا د دغه عددونو دا څه دي؟ کیوب دی، سکویر د څه شی دی، په سر باندې لیکل څنګه کیږي؟ نو راځم دا ګورئ د سلایډ کې، د سلایډ کې ګورئ دلته کې مثلا یو نه تر لسو پورې عددونه پرینټ شوي. صحیح ده. په دې سر باندې ورته لیکل شوي نمبر، یعنی دغه یو نه تر لسو پورې عددونه چې دا نمبر دی چې مونږ پرینټ کړو. دغه 1 4 9 14 15 دا چې دي دا د دغه یو نه تر لسو پورې چې عددونه پرینټ شوي د دغه عددونه چې دی کیوب دی. د په سر باندې دا لیکل باید ورسره راشي چې کیوب سکویر سوري. او د بل عدد د بل خواته وګورئ دلته ورته لیکلي 1 8 22 4 شپېته همداسې 0 پورې. دا چې دی نو دې په سر باید داسې ولیکلی شي سره کیوب. نو د دې لیکلو دپاره د لوف نه بره تاسو دې ځای کې ورته ولیکئ ایس اوټ او په ایس اوټ کې ورته
ولیکي اول زموږ سره چې دی نمبر دی، نو زه ورته لیکم نمبر. دویم زموږ سره سکویر او کیوب. صحیح ده. سکویر دی UAR، سکویر نمبر سکویر کیوب. زه اوس پروګرام رن کوم. دا ګورئ هماغه شانتې وشول چې نمبر ورسره راغی سکویر کیوب. نو دا پروګرام چې څنګه کولی شو یو نه تر لسو پورې عددونه پرنټ کو او د هماغه عددونو سکویر او کیوب پیدا کو.